د شاه ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لړنو خبرونو ته. پاکستان ویلي چې غیر قانوني او اساسي کارت لرونکي افغانان خامخا وباسي، د پریکړې نه دي په شا شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون پنجشنبه په خپل اونیز رسنیز کانفرنس کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان تابعیت کارت لرونکو او نورو ناقانونه بهرنیانو د وتلو لپاره ټاکل شوی سربولجل نه دی بدل شوی. هغه ویلي چې د حکومت په هغه پریکړه کې هیڅ بدلون نه راغلی چې د مارچ میاشتې له پای ته رسیدو وروسته افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استوي. د نوموړي په وینا دوی له یونیسیر سره د مشورې کولو مکلفیت نه لري، ځکه چې پاکستان د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی. هر څه چې له تیرو 50 کلونو راهیسې د افغان کډوالو لپاره کړي دا ټولې بشري مرستې وي، خو له دې وروسته افغانان باید د پاکستان ویزه ولري. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي کابل کې له بهرنیو ډیپلوماتانو سره تر جماعتي پر مهال له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د تدریجي ستنېدو غوښتنه کړې ده. مالیې وزارت ویلي چې د کوچني اختر وړاندې ټولو دولتي کارکوونکو ته معاشونه هواره کوي. د مالیې وزارت ویان احمد ولی حقمل وایي له کوچني اختر وړاندې به د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه او نور اضافي لګښتونه اجرا شي. هغه ویلي چې د دې وزارت کارکوونکي نن جمعه هم د دولتي کارکوونکو د معاشونو د اجرا په موخه دندو ته حاضر شوي وو او که اړتیا شوه په نور ورځو کې به هم له رسمیاتو وروسته پر دندو وي تر څو معاشونه وویشل شي. نوموړي د ګڼې ګوڼې او وخت ضایع کېدو د مخنیوي په موخه د ادارو له مسؤلینو غوښتنه کړې چې د سپارل شویو حوالو معلومات د اړوند سیستم له لارې تعقیب کړي. له ژمنو سره سم د تورخم دروازه نن جمعه هم تړلې پاتې وه. د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویان طیب حماد وایي چې د پاکستاني لوري ځینې مهم وسایل لا هم ترمیم ته اړتیا لري. نو ټول مسافر دې تر بشپړ عادي حالت پورې تورخم ته له سفر څخه ډډه وکړي تر څو په تکلیف نشي. تورخم دروازه له 6 ورځو تړل کېدو وروسته د تېرې چهارشنبې په ورځ د ټرانزیټ پر مخ خلاصه شوې وه او ټاکل شوې وه چې نن جمعه د هر ډول تګ راتګ په موخه هم پرانیستل شي. اقتصاد وزارت ویلي چې تیر کال د افغانستان اقتصاد 2.7% وده کړې ده. د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب ویلي چې په 1403 کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت د 1402 کال په پرتله ښه شوی او 2.7% وده یې درلوده. هغه 2.7% اقتصادي وده د خوراکي او لومړنیو توکو په بیو کې 8% کموالی له کورنۍ بودیجې څخه د 300 لویو پروژو او 803 فرعي پروژو بشپړېدل، له ګاونډیو او سیمې هیوادونو سره د سوداګرۍ زیاتوالی، د بېلابېلو هیوادونو د پانګونې راجلبول او افغان خاوره کې د ټاپي پروژې پراختیا په 1403 کال کې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ د بیلګې په توګه یاد کړي دي. بل خوا د طالبانو حکومت مرستیال ویان مولوي حمدالله فطرت هم ویلي چې په 1403 کال کې د افغانستان د سوداګرۍ کچه 10 میلیارډ ډالر وه او له قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو سره د 213 میلیونو ډالرو په ارزښت هوکړه لیکونه هم لاسلیک شوي دي. خامنه‌ای ویلي چې امریکا د ګواښ له لارې خپل هدف ته نشي رسېدلی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د نوروز په مناسبت پروګرام کې ویلي چې امریکا او لویدیځ باید پوه شي چې د ایران پر وړاندې د ګواښ له لارې هیڅ هدف ته نشي رسېدلی. هغه ټینګار کړی که د ایران ملت ته کوم زیان ورسیږي دښمنان به یې سخت ځواب وویني. هغه د سیمې د مقاومت مرکزونه د ایران نیابتي ځواکونه بلل یوه لویه تېروتنه بللې. ویلي دي چې ایران نایب ته اړتیا نه لري او یوازې د مقاومت ملاتړ کوي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه لیک کې تهران ته خبرداری ورکړی چې باید له واشنګټن سره د اټومي توافق او یا د احتمالي نظامي اقدام ترمنځ یو انتخاب وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د پوهنې وزارت د تړلو امر لاسلیک کړ. هغه ویلي د امریکا متحده ایالتونو د ښوونځیو تعلیمي معیار ډیر ټیټ شوی دی. زده کوونکو ته ان بنسټیزه ریاضي هم نه ده زده، خو د پوهنې وزارت لوی ودانۍ لري او له همدې امله د دغه هیواد د پوهنې وزارت تړي. ډونالډ ټرمپ وویل تر دې وروسته به ایالتي والیان په خپله د پوهنې چارې له نږدې څخه څاري. اسرائیل او امریکایي چارواکي راتلونکي اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د ایران د هستوي پروګرام په اړه خبرې اترې کوي. رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی چې دغه خبرې اترې د ایران مذهبي مشر ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د یوه لیک تر استولو وروسته ترسره کیږي. په راپور کې راغلي چې د دواړو خواو د خبرو اصلي محور به د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي مذاکراتو د بیا پیل امکان او له تهران سره تړلې سیمه ییزې مسلې وي. ورته مهال د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سید عباس عراقچي تېره ورځ ویلي چې تهران به د ټرمپ د لیک فرصتونه او ګواښونه په نظر کې ونیسي. د ډونالډ ټرمپ په لیک کې تهران ته خبرداری ورکړل شوې چې باید له واشنګټن سره د اټومي توافق او یا د احتمالي نظامي اقدام ترمنځ یو انتخاب وکړي. سویس غواړي مجرد نارینه افغانان اخراج کړي. د سویس حکومت وايي هغه نارینه افغانان ډیپورټ کوي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې ده.
د سویسي رسنیو راپور له مخې د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالۍ سکرټریټ ویلي افغانستان کې امنیتي شرایط ښه شوي او له همدې امله به هغه مجرد نارینه بیرته افغانستان ته واستوي چې سویس کې د پناه غوښتنه نه ده منل شوې. سرچینې زیاته کړي ښځې له کورنیو سره راغلي کسان، ماشومان او هغه کسان به نه ډیپورټ کیږي چې روغتیایي ستونزې لري. له 2 کلنې جګړې وروسته د سودان پوځ ولسمشرۍ ماڼۍ ونیوله. د سودان پوځ اعلان وکړ چې له 2 کلن کړکېچ وروسته نن جمعه د خرطوم ولسمشرۍ ماڼۍ په خپل کنټرول کې راوستله. د معلوماتو له مخې عمر البشیر چې د 1909 میلادي کال څخه تر 2019 پورې د سودان ولسمشر و، پوځ د ولسي پاڅونونو له امله له واکه لرې کړ. له هغه وروسته یوه انتقالي دوره پیل شوه چې پوځ د چټک ملاتړ ځواکونو او ملکي مشرانو یې مشري کوله، خو د 2023 میلادي کال په اپریل کې بیا د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ هم جګړه رامنځته شوه. اسرائیلي ځواکونو په تیرو 3 ورځو کې څه باندې 200 فلسطینیان وژلي دي. د الجزیره تلویزیون د راپور له مخې د اسرائیل پوځ ویلي چې د غزې سویل په ځانګړي ډول د رفح په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي دي. راپور کې راغلي چې له 3 شنبې ورځې راهیسې چې اوربند مات شوی، تر اوسه د اسرائیل د بریدونو له امله 210 فلسطینیان وژل شوي او له 900 زیات ټپیان شوي دي. ډاکټران وایي چې د اسرائیلي پوځیانو په بریدونو کې زیاتره ټپیان ښځې، ماشومان او بوډاګانې چې د ځینو ټپونه خورا ژور دي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې پوځي عملیات به تر هغه دوام لري څو چې د دوی ټول اسیران خوشي شوي نه وي. بلخوا د ملګرو ملتونو شورا ځینو غړو د وضعیت د آرامولو او ډیپلوماټیکو حل لارو غوښتنه کړې ده. تیر کال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 9000 کسان د کډوالۍ په لارو کې مړه شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې تیر 2023 میلادي کال په ټوله نړۍ کې د کډوالۍ په لارو کې نږدې 9000 کسان مړه شوي چې زیاتره برخه یې اسیا او افریقا کې دي. د معلوماتو له مخې 2278 کډوال په اسیا، 2240 افریقا او پاتې نور په اروپا کې هیوادونو ته د وختو په لارو کې مړه شوي دي. که څه هم د دغو مړینو اصلي عمل نه دی په ډاګه شوی، خو مرګونې سړې لارې، سمندرونه او د یو شمېر هیوادونو د پولیساتو ځواکونو له لوري پر کډوالو ډزې هم د مړینې لاملونه ګڼل کیږي. ورته مهال د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ښایي د رسمي سرچینو د نشتوالي له امله د مړینې شمېرې له دې هم لوړې وي، ځکه چې زیاتره مړینې له ثبت پاتې شوي دي. د 2 افغان لوبغاړو په ګډون سبا د هند کرکټ غوره لیګ سیالۍ پیلېږي. د هند د کرکټ د غوره لیګ IPL 18 پړاو سیالۍ چې 10 لوبډلې پکې سیالۍ ترسره کوي سبا شنبه پیلېږي او سبا د 2 میاشتې یعنې د مۍ تر 15مې نیټې به دوام وکړي. سږکال د افغانستان 7 لوبغاړي راشد خان، کریم جنت، نورحمد لکنوال، عظمت الله عمرزی، رحمت الله ګربز، فضل حق فاروقي او الله محمد غضنفر په یاد لیګ کې لوبېږي. د IPL د سږکال د برانډ ارزښت 12 میلیارډه ډالر اټکل شوی دی. تیر کال د دې ارزښت 10.7 میلیارډه ډالرو ته رسېده. د شاه ټلویزیون قدرمند لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.